ټیسټ تاسو نه ټیسټ نه کوم څه زه شروع شم. خلق محنت کوي مونږ هغه څه تقدیر ته ناست یو. خلق محنت کوي مونږ هغه څه تقدیر ته ناست یو. خپله نقشه نه لرو بس د لاس لکیر ته ناست یو. ځکه خو رستو یو کمال مو ځکه نه دی کړی. ځکه خو رستو یو کمال مو ځکه نه دی کړی. مونږ لا تر اوسه په زړو قبرونو ویر ته ناست یو. ډېر ښه. جذبې مو مړې دي او د خاورې نه ګلونه غواړو. جذبې مو مړې دي او د خاورې نه ګلونه غواړو. د ترقۍ خوبونه نه وینو تعبیر ته ناست یو. ازادي ویني غواړي سر به تړي ملا به تړي. ازادي ویني غواړي سر به تړي ملا به تړي. مونږ زندانونو کې اکثر جاړو زنځیر ته ناست یو. قیامت ته ووایه چې راشه ډېره ښه موقع ده. قیامت ته ووایه چې راشه ډېره ښه موقع ده. بهر باران دی توره شپه د ستا تصویر ته ناست یو. خلق د زړه علاج لندن او په پیرس کې کوي. خلق د زړه علاج لندن او په پیرس کې کوي. زمونږ د زړه رګونه ختم دي او پیر ته ناست یو. ځان ته مو خپل جنت جوړ نه کړو د همت په توره. ځان ته مو خپل جنت جوړ نه کړو د همت په توره. د خدای په کور کې د آدم بابا جاګیر ته ناست یو. قلم مو لاس کې شته خو لار مو پیدا نه کړه د ژوند. قلم مو لاس کې شته خو لار مو پیدا نه کړه د ژوند. ښه په سړه سینه د خپل قسمت تحریر ته ناست یو. ستا د ارمان مړي ته غسل ورکوم جاړمه. ستا د ارمان مړي ته غسل ورکوم جاړمه. پټک ماښام کې د ړندو اوښکو بهیر ته ناست یو. منظره سرو کافرو ستورو کې بنګلې جوړې کړي. منظره سرو کافرو ستورو کې بنګلې جوړې کړي. مونږ لا ثواب ګټو د برګ مولا تقریر ته ناست یو. السلام علیکم مینوالو. پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته نیغ په نیغه امید صاحب دی را سره، عثمان تاثیر دی را سره، سید لنګیال دی را سره مخامخ ناست دي. ډېر پروګرامونه داسې ما وکړل چې هغه په هغې کې ما د مینوالو ته ډالۍ کړل، ما نمونه واخیستل. خو چونکې هغه کرپټ شول نو هغه هلکان هغه مینوال به ګنې وایي چې منظر صاحب دروغ وایي یا نو تاسو یقین وکړئ چې هغه به زه بیا د سره کوم چې کوم مینوال دي ما سره دا ړومبی د ملاګورو شهباز میر صاحب دی. هغه قسمت هم ډېر په دې خراب دی چې کوم پروګرام کې ما نوم اخیستلی هغه کرپټ شوی دی. شهباز میر صاحب د ملاګورو نه الله دې ښه ساته وروره خاطر به نه درنئ او ستا نامه ستا ډالۍ ما ډېرو پروګرامونو کې دوه دریو کې کړي ده خو هغه چونکې نه دي ختي کرپټ شوي دي. شهباز میر صاحب د ملاګورو نه دی. هغې نه علاوه زمونږ د ګاونډ کې شیدو کې په د حاجي آباد ماله کې زبیر عالم دی. هغه ډېر زیات ګیلمن دی، دوبۍ کې دی. زبیر عالم صاحب ستړي مه شئ، څنګه یې ټیک ټاک ښه یې، مسافري څنګه ده؟ تاسو ته هم ډالۍ کوو. بالکل وهاب خټک صاحب وزیرستان اف سی کې ډیوټي کوي. وهاب خټک صاحب هغې نه علاوه جمیل شوګیر خټک صاحب دی د کرک علاقې دی. ثاقب خټک دی خیبر اف سی کې دی او زما مینوال دی. الله دې ښه ساته ژوندی اوسي. ارشاد نادان کوټه اف سی کې دی. الله دې ژوندی ساته او خوشحاله اوسي. سید نواز د کرک د ساجد خټک رشته دار دي او مینوال دي. مننه هم کومه خو پروګرام چونکې ما شروع کړی دی نو شهباز میر صاحب ته به قلم ډالۍ کومه ستاسو په اجازه سره. وایي ګردش ودرېدو پیسې ودرېدې، ګردش ودرېدو پیسې ودرېدې، کابل کې امن ته جرګې ودرېدې، یو پښتون بل پښتون ته غاړه وتو د میزایلو کارخانې ودرېدې. ډېره مننه. یو پښتون بل پښتون ته غاړه وتو د میزایلو کارخانې ودرېدې، مینې ته زړونو کې خندا ورغله تورخم کې اوسپنې پخې ودرېدې. مینې ته زړونو کې خندا ورغله تورخم کې اوسپنې پخې ودرېدې، د چم په هر دیوال ولاړې پیغلي په میکده هم منارې زما کفن نو چې کټ مې وتو اوس په خزو کې مې جنډې ودرېدې، لار کې به خامخا خطره وي وړاندې قدرتي کار د زما خپې ودرېدې. کټ د ملنګ چې اورېدو په سړک، کټ د ملنګ چې اورېدو په سړک ډېرې روانې کرولې ودرېدې او
زما په خیال چې عجب خان هم جوړي په سر مې ټولې پښتنې هاي نو دا شعر وایي زما په خیال چې عجب خان هم جوړي په سر مې ټولې پښتنې ودرېدې ناکبندي په اټک ولګېده جنت ته تورې دروازې او جانان بیا هغه ګوټ نه هم وتې و منظره ته چې ودرېدې ډېره مننه چې ډېره مننه مینهوالو نصیر یاسیني صاحب دی عبدالباری جانی صاحب دی چا چې د افغانستان قومي ترانه لیکلې ده د هغوی سره نور ملګري دي او په امریکا کې په کیلیفورنیا کې ژوند کوي او زما ورته مشر ورور ویلی دی ما سره ډېره مینه کوي ډېره زیاته مینه کوي نصیر یاسیني صاحب او عبدالباری جانی صاحب چون کوي تاریخي کردار دی عبدالباری جانی صاحب د افغانستان ترانه لیکلې ده او مزاحمتي شاعري لیکلې ده قلم خاوند دی او په ډېرو سختو حالاتو کې د افغانستان نه لاړ دی په کیلیفورنیا کې ژوند کوي هلته کې د افغان یو تنظیم دی دې وخت خو ماته هغه نوم نه راځي خو چونکې هغه هلته چلی په کې د لر او بر ټول پښتانه ورسره دي او ډېر زیات مینهوال دي یو نظم به په هغو باندې وړاندې کوم ستاسو په اجازت سره اجازت دی وایي چې وطن کې سیلی باد شي نصیر یاسیني صاحب او عبدالباری جانی صاحب تاسو ته کمې او بیشې پکې خامخا به وي چونکې زه ستاسو د هسټرۍ نه پوره نه یم خبر نو هغې به بخښنه غواړم چې وطن کې سیلی باد شي جهانی راته رایاد شي چې میوند ټپې ټپې شي یاسیني راته رایاد شي چې ماښام چې دغه دواړه لیوني راته رایاد شي جهانی که درد د ساز دی یاسیني پکې آواز دی یو د پټو زړونو راز دی بل د ورید غزل انداز دی جهانی که نغمهګر دی یاسیني هم لکه باز دی دغه دواړه وطن پال می یو محمود دی بل ایاز دی د زهرا د غیرت شور دی د ملالې د زړه اور دی د نصیر یاسیني زړه کې د وطن د لمبو کور دی جهانی به چرته لاړ شي په اوږو یې زما پور دی د نغمې د اواز درد کې د نصیر د درد ټکور دی د سپین غر اوږي به غواړي یو ځل بیا جهانی مانا د پامیر ځواني زړیږي بې موسمه بې جانانه د ژوندون لاره لنډیږي بې سالاره بې کاروانه د کابل د امن ناوي تا ته جاړي بې پیزوانه د افغان د کلتور مشره کاروان ستا په انتظار دی د کابل د رباب تار کې ستا د سرو جذبو خمار دی د نصیر د سر دستار کې ستا د سری ګریوان تار دی ستا نغمو ته ستا ټپو ته موسم خپله موسیقار دی د خیمې لاټین چې بل شي ستا سندرې را په یاد شي څوک چې وران د امن کور کړي ستا غزل پکې آباد شي ستا د فکر غر چې دنګ شي زما خیال ورته فرهاد شي ستا د چغې ضرورت دی کابل ګوره چې آزاد شي د اغیار د زړه د پاسه د پښتو توري دلیږي د دښمن په کور کې ناست دی او دښمن درنه یریږي ستا جرګې ته مې سلام دی نه ماتیږي نه خرڅیږي د نصیر یاسیني سر دی ډېر بوتان ورته ټیټیږي د وطن په خړ دیوال مې سور ګلاب پوچېدو دی د ابۍ سپینو ویښتو کې نور د ژوند په ډوبېدو دی د ملالې په سور شال کې رنګ د پت په زړېدو دی د میرویس د تورې شړنګ کې هغه اور په سړېدو دی یو ځل بیا ستا نغمې غواړي د ادم رباب ګونګی دی د لفظونو باران راوړه زما ذوق ورته سپرلی دی ملنګ جان پکې رایاد کا باچا خان پکې رایاد کا هر افغان پکې رایاد کا زوړ او ځوان پکې رایاد کا د لالونو تالان جوړ کا بدخشان پکې رایاد کا لوګری اتڼ به جوړ شي خو پغمان پکې رایاد کا خپل پښتون قهر ژوندی کا سور نشان پکې رایاد کا لیونی سندرې راوړه خپل جانان پکې رایاد کا دغه ټول ملګري یو کا یو کاروان د لر او بر کا دلته هر څوک کابلی کا بره هر زړه پېښور کا د فکري شعور رڼا کې دا د جبر شپې سحر کا تراب دلته لیونی کا منظر هلته کې منظر کا نصیر اونیسه د لاس نه په دې هره کرښه تیر شه د آمو د سیند نه واخله د اټک نه راچاپېر شه ټول بدل د زمانې دی په پخو کاڼو کې سیر شه دا چې خوري مو څوک لګیا دي هم د دې خلکو ګنډېر شه زه ملګری ستا د لار یم لوی کابل زما امام دی د نصیر په مینه مست یم جهانی مې لاس کې جام دی لر او بر اولس بیدار کا ټول هیواد زمون غلام دی امریکې ستا په لمن کې هر پښتون ته مې سلام دی هر پښتون ته مې سلام دی ډېره مننه جي مینهوالو د نظم سره دا پروګرام پای ته رسي او په دې امید چې انشاءالله په بل پروګرام کې د نوي جذباتو سره د نوي احساساتو سره د نوي
کلامونو سره به انشاءالله ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو. تر هغه دمه غواړو اجازت. ډېره مننه. د الله په امان.